کو د چا رشته نه کیږي دا وظیفه د یو هفته وکړي الله جل جلاله به هغو ته په مناسب ځای کې رشته ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د سورة الممتحنه یو داسې زبردست وظیفه درته ښیمه. اووه ورځې دا وظیفه وکړئ، انشاء الله چې اووه ورځې کې به تاسو ته الله جل جلاله رشته درکړي، او داسې رشته به وي چې د ستاسو د خوښې رشته به وي. بعضې کسانو ته د خوښې رشته نه میلاویږي، لیکن هغه وروڼه او هغه خویندې که دننه دا وظیفه شروع وکړي د سورة الممتحنه، نو الله جل جلاله به ورته په نیک او صالح ځای کې رشته ورکړي. که د چا په زړه باندې دا ارمان وي چې ماته دې په ښکلي او مناسب ځای کې پوری رشته میلاو شي، اچانک زر تر زره د ماته رشته میلاو شي، هغه د خم دا وظیفه شروع وکړي، انشاء الله چې په ښکلي او مناسب ځای کې به هغوی ته پوری رشته میلاو شي. الله جل جلاله به په هغوی باندې مهربانه وي. یا د چا چې د رشتې بندش وي بار بار ورشي، لیکن د جنې کور والا انکار کوي یا د الک د کور والا انکار کوي، دا هم د بندش یو قسم دی او صورت دی. اوس د دغه د بندش د ختمولو دپاره او د بندې لارو د کلاولو دپاره د سورة الممتحنه دا کوم وظیفه چې درته ښیم اووه ورځې وکړئ او په الله جل جلاله باندې توکل وکړئ، انشاء الله چې زر تر زره به درته په ښکلي ځای کې رشته میلاو شي. د رشتې د میلاوېدو دپاره الله جل جلاله په دې صورت کې ډېر لوی پاور ښودلی. د رشتې نه علاوه یو بل قسم بندش دی دسته او هغه بندش ختمول غواړي، نو د هغې دپاره د سورة الممتحنه چې دا کومه وظیفه درته ښیم، نو دا وظیفه ولرونه سه انشاء الله چې په لږ وخت کې به ستاسو تمامې رشتې ازادې شي، رب العالمین به په تاسو باندې مهربانه شي. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. وظیفې کولو طریقه انتهایی آسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د هر فرض مانځه پس تر د اووه ورځو پورې مسلسل دا وظیفه جاري ساتئ. د هر فرض مانځه پس په یو د هغې نه به چې کله فرض مونځ وکړي د سنت او اوراد مسنونه چې د هر څه نه فارغ شي، یو ځای کې به کښېني، اووه کارته به سورة الممتحنه ووایي او بیا به د هغې نه پس 500 کارته یا مغتوی وظیفه وکړي، یعنی د هر 5 ماړه وخته مونځ نه پس دغسې په دغه ترتیب سره دا وظیفه جاري ساته. 5 ماړه وخته مونځ به پابندۍ سره کوي، یعنی په خپل وخت کې به ادا کوي. که نارینه کوي نارینه به 5 ماړه وخته مونځ دا جمع سره کوي، که زنانې کوي نو هغه به چې څنګه د جمع یعنی د مونځ وخت داخل شي، زوال ختم شي او د مونځ وخت داخل شي، نو په هغه وخت کې به د هغې نه 10 منټه په وخت پس به دا وظیفه کوي. دا وظیفه هم دغه طریقې سره چې دا کومه طریقه او ترتیب مې درته وښولو، اووه ورځې روزانه پابندۍ سره کوئ. انشاء الله چې په دې اووه ورځو کې به الله جل جلاله تاسو ته په مناسب ځای کې رشته درکړي، او څومره بندشونه چې د ستاسو وي نو رب العالمین به د هغې بنکلو کې او تمام بندشونه به دې الله جل جلاله ختم کړي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.